هغه ورځ به راشي چې انسان به د خپلو بدو ملګرو او مشرانو څخه د بېزارۍ هیله وکړي، خو بیا به ډیر ناوخته وي. قرآن موږ ته د همدې خطرناکې ورځې خبرداری راکوي. بسم الله الرحمن الرحيم. د سورة البقرة 128 نمبر آيات. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. او هغه کسان چې د خپلو مشرانو او لارویانو پیروي کړې وه، وایي کاش کې موږ ته یو ځل بیا دنیا ته د ستنېدو موقع راکړل شوې وی، نو له دوی څخه به داسې بېزاره شوي وی لکه دوی چې له موږ څخه بېزاره شول. همداسې الله دوی ته د دوی اعمال د سختو حسرتونو په توګه ورښیي او دوی به له اور څخه وتونکي نه وي. د دې آیات مطلب د قیامت د ورځې هغه حالت بیانول دي چې پیروان به له خپلو هغو مشرانو، لارښوونکو او ملګرو څخه بېزاره شي چې هغوی یې د الله له لارې څخه اړولي وو. په دنیا کې به دوی د خپلو مشرانو او بدو ملګرو خبرې منلې، خو د قیامت په ورځ به حقیقت ورته څرګند شي. بیا به وایي کاش کې موږ ته بیا دنیا ته د تلو فرصت راکړل شوی وی. خو هغه ورځ د عمل ورځ نه، بلکې د حساب ورځ ده. په دې آیات کې الله تعالی د قیامت یوه ډېره عبرتناکه صحنه بیانوي. هغه کسان چې په دنیا کې یې د باطل مشرانو، د بدو ملګرو او ګمراه کوونکو خلکو پیروي کړې وه، د قیامت په ورځ به د هغوی له پیروي سخت پښیمانه شي. دوی به غواړي چې له خپلو مشرانو څخه ځان جلا کړي، خو هغوی به هم له خپلو پیروانو څخه بېزاره وي. الله تعالی فرمایي چې دوی ته به خپل اعمال حسرتونه وګرځوي، یعنی هغه کارونه چې دوی په دنیا کې کول، هماغه به د قیامت په ورځ د دوی د پښیمانۍ سبب شي. ګرانه وروره او قدرمنې خورې، نن چې ته له چا سره ناست یې، د چا خبرې اورې، د چا ویډیوګانې ګورې، د چا په فکر پسې ځې او د چا تقلید کوې، یو ورځ به د همدې ټولو په اړه له تا پوښتنه کیږي. ځینې خلک به په دنیا کې انسان ته وایي راځه دا کار وکړه، ټول یې کوي، خو د قیامت په ورځ به همدا خلک یو بل ته داسې وایي چې زه له تا بېزاره یم. نو د خلکو د خوښۍ لپاره خپل آخرت مه خرابوه. که یو ملګری دې لمونځ کمزورې کوي، له قرآن څخه دې لرې کوي، ګناه درته ښایسته کوي او د الله له یاد څخه دې غافلوي، نو له داسې ملګرتیا څخه ځان وساته. او که داسې ملګری لري چې د لمانځه یادونه درته کوي، د قرآن مینه درکوي، د ګناه څخه دې منع کوي او د الله لوري ته دې هڅوي، هغه ملګری په دواړو لاسونو ونیسه. ځکه ښه ملګری یوازې د دنیا ملګری نه وي، ښه ملګری هغه دی چې تا تر جنت پورې ورسوي. یاد ولره، د دنیا ملګرتیا که د الله لپاره نه وي، یو ورځ پای ته خامخا رسیږي. خو د الله لپاره شوې نیکه ملګرتیا د آخرت تر بریا پورې دوام کوي. نن خپل له ځان څخه پوښتنه وکړه، که زه همدا نن له دنیا لاړ شم، ایا زما ملګری به زما د نجات سبب وي او که زما د حسرت؟ الله تعالی دې موږ ته د نیک ملګري، صالح لارښوونکي او د قرآن او سنت پیروي نصیب کړي. نو د سورة البقره دا آیات موږ ته د قیامت د ورځې داسې حالت راښیي چې انسان به له خپلو هغو ملګرو او مشرانو څخه بېزاره کیږي چې په دنیا کې یې د هغوی خبرې منلې وې. نن انسان وایي زما ملګری داسې کوي، زه هم داسې کوم، ټول خلک دا کار کوي، زه یې هم کوم، پلانی مشهور دی، نو خبره یې خامخا سمه ده. خو د قیامت په ورځ به دا عذرونه هیڅ ګټه ونه لري. ګرانه وروره، د خلکو د خوښۍ لپاره خپل آخرت مه خرڅوه. که ستا ملګری تا د لمانځه څخه لرې کوي، له قرآن څخه دې لرې کوي، ګناه درته عادي کوي، د مور او پلار نافرماني ته دې هڅوي، دروغ او بدې خبرې درته ښې ښکاره کوي، نو پوه شه چې دا ملګرتیا ستا لپاره خطرناکه ده. ځینې ملګري انسان ته په دنیا کې خندا ورکوي، خو په آخرت کې یې د پښیمانۍ سبب ګرځي. او ځینې ملګري ممکن په دنیا کې درته داسې ووایي لمونځ مه کوه، وخت لرې، دا ګناه خو ډېره کوچنۍ ده، ټول خلک یې کوي. خو کله چې مرګ راشي، همدا انسان به وایي کاش کې ما د الله خبره منلې وای. نو مخکې له دې چې هغه ورځ راشي، نن خپل ځان اصلاح کړه، خپل مجلسونه وګوره، خپل ملګري وګوره، هغه کسان وګوره چې ته یې خبرې هره ورځ اورې، وګوره چې هغوی ته الله ته نږدې کوي او که دې له الله څخه لرې کوي. که څوک دې الله ته نږدې کوي، قرآن درته یادوي، لمونځ درته یادوي، د ګناه څخه دې منع کوي او د آخرت فکر درکوي، هغه ستا حقیقي ملګری دی. ځکه حقیقي دوست هغه نه دی چې یوازې ستا په خوشحالۍ کې در سره وي، حقیقي دوست هغه دی چې ستا د آخرت د ژغورلو هڅه وکړي. د خلکو په خبرو
خپل دین مه جوړوه، خپل دین د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار جوړ کړه. کیدای شي نن یو څوک ډیر مشهور وي، زرګونه خلک یې تعقیب کړي، خو که خبره یې د قرآن او سنت خلاف وي، د خلکو ډیروالی د حق دلیل نشي کیدلی. الله تعالی به د قیامت په ورځ موږ ته دا فرصت نه کړي را چې موږ داسې ووایو ما خو د پلاني په خبره دا کار کړی و. نو نن انتخاب وکړه مخکې له دې چې سبا انتخاب درڅخه واخیستل شي. یا الله موږ له هغو ملګرو او مجلسونو څخه وساته چې زموږ ایمان کمزوري کوي. یا الله موږ ته داسې ملګري راکړه چې ستا لوري ته مو رهبري کوي. یا الله زموږ زړونه په قرآن ژوندي کړه، زموږ ګناهونه وبښه او د قیامت په ورځ مو له پښیمانۍ څخه وساته.